افغان ځواکونو نیمروز ولایت کې د طالبانو زندان مات کړی دی. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. ملي دفاع وزارت وايي افغان ځواکونو تېره شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو پر زندان عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 60 تن افغان امنیتي ځواکونه ورڅخه آزاد کړي دي. د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې افغان ځواکونو په یادو عملیاتو کې 19 د ملي اردو سرتیري او 3 تنه ملي پولیس د طالبانو له زندان څخه راخلاص کړي دي چې له څو مودې راهیسې ورسره اسیران وو. خبرپاڼه زیاتوي افغان ځواکونو په یادو عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان مولوي بشیر په ګډون 7 طالبان هم وژلي دي او د دوی ګڼ شمېر مهمات هم له منځه وړي دي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.